د وزیرستان د غیرات نه ډکې مشرونې کشرونې همزولې تاسو ته پته ده چې دا ټوله صوبه چکه ده د بدامنۍ خلاف ځلې خلک په د امیر په خبره نه پوهېږي چې دا خلک یایي څه میر صفا دا یایي چې شل کاله مخکې چې د دغه ریاست کیم کریادور سوتلی وي هغه ټیم میز نه پېدي وسپېتلی چې ته په توره بینجو کې ووځې تو سره ټیپک د چا دی تو سره کارتیس د چا دی ته چې هوا کوې ته څوک هوا کوې ته دارا رټ سړی یې چې ته خپل تربیره هوا کوې ثبوت یې پرېږدي ته دارا رټ سړی یې چې پولیس ول د تربیر دی دا ته مړ کې ثبوت یې پرېږدي په پښتونه کې خو بادال څوک نه سره پرېږدي مو خیال د امیر چې ټول به غیرته ورشمېر کړي دغه لاسې 15 کاسونه دا ټول غیرت دا پښتو خپل کړي دي میرزا باچا خان ویلي دي چې د عدم تشدد عاجزه پالیسي باندې کور کوي ټیپک ما وخلی کنه د ټیپک په خستل باندې ډېر ښه پېژني دا نورخان خبره ده پیمان چې دی کیم جهاد نوم ورکوي اسلامي وشرمو کلمه یې وشرموله اسلامي جمهوریه پاکستان نوم ورکوي اسلامي جمهوری پاکستان کې جمهوریت شته چې دلته باریو کارنیل نوستی یہ تولاس 15 کاسونی په مخ کړي دي پوډرو 4 سایز او راکټ ورکو چې ورشه پولیس غځاوه ورشه ټیکاتوره وکاوه دا په جمهوریت کې شته کامیز د تخ پنجابي باجوا لانګمار د کور کمانډر لانګمار د تفار کارنل لانګمار غلامی مانلای نو سل کلومیز د دې سره دا جهاد نه وکړای ګوره دا جهاد دی د اسلام په نومو غلط جهادینه ډېر وشول نور سیمیز د خلته یایي چې دا جهاد تستی نه یلایا دا مې یقین دی دا مې ایمان دی چې دا کوم خلک پیلوټ دي دا صحیح ایمانداري دي دا په ایمان باندې په الله پاک باندې په نبی کریم باندې او په آیوارز مرګ باندې دغه یقین دی چې مرګ وارز دی خو چې دا کوم په ګالۍ کې ګرځي خولې باندې کو ټیپک راوخلي توره بینجو راونه کو دغه د خدای نه د خدای د کلمې د پروردګار د حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبره نه دی منکر دي د ایمان په پیسې راوړی دی یا د اخبار کارنیل په پیسې راوړی دی نور دا زه په یقین دهاني سره درته یایم چې دا یو څو ورځې وي موږ دا نه مجبوروي کامیز چې مجبور شوي که ته دا سوچ وي چې 100 کلومیز په یوه ځای باندې ودرېدلې بیا کوم ته راکټ ور وویشته بیا فوج او ارمي راوتله جیو یې ونیو هغه وخت مې ستر دا 20 میاشت پله پیدلي میش توسته دا سول کې د دغه سټیج نه د دغه ولس قوت نه درته سول کې باجوا صاحب دا ولس دا خلک چې وتلی دی په دغه شي پوه دی که ته چیرې دا کوشش کې چې د 2007 معاهده یعنې د طالب په وړه کې دلته هغه نمونه بدماشي روشو لکه تېر کړو ته په غلط سوچ کې یې هغه ته چیرې نشې راوستلی او که بیا د کوشش وکړه بغاوت یو کس کړی شي نو چې زه بغاوت وکړه 15 کسونو سره ملګری هره شپو مالک په تکلیف وي ملا په تکلیف وي هر سړی په تکلیف وي خو موږ بغاوت نه کي چې څوک باغیون دي یا دروز یا حکومته موږ د بغاوت ته نه مجبوروي سول کې موږ د ریاست ته چې ته څه کې پار شي موږ پوهي په غواکاري کې د لوس ته یې وداره ستیرخه لوس به دا پکې ستیرخه وداره کنده خلک چې نن راوتلی دی دا تو ته دا میسج درکوي میسج پاچزانه میسج درکوي سول درته کو ټیپک نشته ځنې چې دا ټیپک چې کوم توره بینجو ته ورکړی دی دا ټیپک راوخله پولیس ته ورکړه دا توره بینجو راوخله
پولیس ته ورکا د پولیس سره هرڅه ملګری کا پولیس د مو ورور دی دا د مو په دورانه باندې مه وژنه ورنه مې نه دي دا دهشتګردي ریاست ته که ته یې چې خامخا په پښتونه کې دا دهشتګردي وي دا یک امتحاني زه درکوم چې اوس پښتوني شور دی سپینوره دهشتګردي د مو په وینه باندې کاروبار بند کا ډېرې ته د مو وینه خرڅه کړې بنګلې د په جوړې کړلې سپین منه شه ریاست ته ته خپل تو سره بم شته تو سره جوس شته ته وینې د دغې خلکو خلاف دا نه استعمالوې انډیا چې په تو باندې حمله وکړو ته په دا باندې F-16 نه استعمالوې په واڼه په وزیرستان باندې خو تو په واړه واړه مسلې باندې F-16 او جوزینه او بمبارۍ وکړله چې دلته دهشتګردي کوم دی چې دهشتګردي تو جوړ کړي وي تور واستلي دي د پنجاب دا خو ته انډیا نه ته ډارېږې زه تو ته خور لیدلی یم زه ډېر خور یم چې ته پنجابي ته جواب نه شې ورکولی پایلټ یې ونسې په پروټوکول سره واپس ورکړې پا باندې دی بمباریت ځکه نه کړو چې ولې پنجابی دی دلې پنجابی دی موږ خو دلته پښتانه بدنصیبي په لاس 15,000 روپۍ باندې انسان وژني کایما رنګوي هغوکاري کوي ما کوي پښتانستی خو آخر نه آخر اسلام هدایي نن په چارده وه چې دا دوکاندارونه ټول دوکانونه بند وای چې که ظالم څوک ظلم کو هغې خلاف تو سره چک شی په ګروې کې ونسئ که په ګروې کې نه شی نیوای په خوله ورته ووایه که په خوله نه شي ولی په زړه کې خو باید ورته ووایې نه ته په زړه کې باید اول دا دي چې نن د توسې دا خلک ځینې بند دي دغه سره دا دوکانداران دا ملیون مشهور ملکون ټول وای خو هغې دا یک ته چې څونه اندازه لګي په دغه شي نه خوښېږي چې دا پښتانه انسانون آزود وي خپل ژوند تېروي خپل کاروبار کو د تو په وینه کاروبار کو دغه نه دا واضحه دو نور یله ملګری ورته وایي چې چم کام دی ملګرو نور خبرې کو خو زه ریاست ته دا اپیل کوم چې رد ته ودرځولي رد ته مجبور کړلي پرون چې تو کې ما اغواکاري کړي دو ته څه یې چې په قوم کې په خلکو نن څه حال دا په کوم اسلام کې دي تورې شیشې نه چې ته ډاس کې سړی وژنې یا فکر کوه څه حال وي ګورې میشتوس دلته ویلوړي یا کور نه پښتنه وکړه بله واړي کې د 12 کوره ژوندکون کې وه هغې ژاړل تر څه پورې امیر جوړي تر څه پورې امیر سول کې چې ما کوي راووځئ ما کوي راووځئ میاشتې ټولې د دغې خلکې ویلوړې د مرګ هېڅ ګرنټي نشته خو زه د ریاست ته دا تورې شیشې ته دا بد دماکت ته دا د راکټ دماکت ته دا میسج ورکوه چې مرګ یې ورېدی مو چې لاس وره مړ کړې بیا مې را ژوندی کړې بیا مې مړ کړې بیا مې را ژوندی کړې څو دا چې ریاست دهشتګرد دی دهشتګرد یې جوړ کړي دي دهشتګرد ته بد کړو چې نه بد کوو مو لاس وره مړ کړه بیا زه ژوندی کېږم بیا زه دا یایې بیا یې هم یورپ په ایماندارۍ سره